د کیسو زنبیل پاڼې قدرمنو اوریدونکو ګل رحمان همدرد یم له یوې نوې کیسې سره چې نوم یې دی په خپل فضیلت کې مبالغه. د ښځې له سترګو نه یې اوښکې را روانې وې او په ژړا ژړا کې ویل چې کله مې جامې په تن نه وي په بدن مې د مرغیو سترګې لګېږي، ممکن په دې هم خدای خفه شي. خاوند ډېر خوښ شو، په دواړو سترګو یې ښکل کړه، لاړ او په کور کې یې ولاړه ونه اره او ټوټې ټوټې کړه. اونۍ وروسته کور ته د هر وخت په خلاف وختي راغی. څه ګوري چې ښځه د یو پردي هلک په غېږ کې پرته ده. سړي هېڅ ونه ویل. کور او هر څه یې ښځې ته پرېښودل او دی له یو څو جوړه جامو سره بل ښار ته ولاړ. دې ښار ته د رسېدو سره سم د پاچا خزانه لوټ شوې وه. د پاچا د کور شاوخوا ته خلک راټول شوي وو او بیروبار یې جوړ کړی و. په همدې حالت کې د ښار شیخ د ګوتو په څوکو باندې په دې خاطر روان و چې میږي تر پښو لاندې نه کړي. سړي چې دا حالت ولید چغه یې کړه، هلئ خلکو، پاچا ته مې ورسوئ چې غل مې پیدا کړ. کله چې دربار ته ورسېد، پاچا ته یې وویل چې خزانه د ښار شیخ پټه کړې، که داسې نه وه په دار مې کړئ. لښکر حاضر شو، د ښار شیخ یې راونیو. د ښار شیخ یعنې په ګوتو روان سړي له تحقیق وروسته په جرم اعتراف وکړ. پاچا په حیرانۍ سره له سړي نه پوښتنه وکړه، تا ته څه پته ولګېده چې غل همدی دی؟ سړي ورته وویل، کله چې په احتیاط او همداراز د خپل فضیلت په بیان کې څوک مبالغه وکړي، پوه شه چې په خپل جرم پرده اچوي. مینوالو اوریدونکو، دا قصه مې د فیسبوک له پاڼې تاسو ته کاپي کړې وه.